ګرانو کتونکو دا وخت زه په اسلام آباد کې د ډي چوک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا نن د جمعې پر ورځ په ډي چوک کې د احتجاج او د مظاهرې اعلان شوی دی. نو په دغه ترڅ کې چې دی نو د پاکستان مرکزی حکومت اسلام آباد ته راننوتونکي او بهر وتونکي ټولې لارې تړلې دي. خلک خپل کورونو ته نشي تللی، روډونه خالي دي او دلته دا وخت زه په ډي چوک کې موجود یم. د اوس نه څه شیبه مخکې تقریبا خواوشا داسې 10 کسان په ډي چوک کې پولیسو ونیول چې دا ګمان پې کېده چې د دې تعلق د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو سره دی. نن په اسلام آباد کې تاسو وینئ چې په ډي چوک کې ډېر سخت انتظامات شوي دي. په یوازې په ډي چوک کې نه بلکې پاکستان کې ځای په ځای چې دی پولیس ګمارل شوي دي، ورسره چې دی نو رینجر دي، د فوج دستې هم په روډونو لیدل کېږي چې غزمې کوي. او د پرون د پاکستان چې کوم د کورنو چارو وزیر دی نو هغه پاکستان تحریک انصاف ګوند ته دا خواست کړی چې خپله مظاهره دی چې دی نو هغه وځنډوي او کو دی نه ځنډوي نو بیا حکومت د هغوی دپاره پوره تیاری کړی دی. دا مظاهره په داسې وخت کې په پاکستان کې کیږي. تحریک انصاف ګوند کوي په اسلام آباد کې چې په پاکستان کې د ملیشیا وزیر اعظم هم د دې ځای په سفر دی او ورسره چې دی نو د پاکستان د حکومت او د هغوی ترمنځ د وفدونو په کچ هم خبرې روانې دي او دا ډیره مهمه دوره بلل کیږي. زه تاسو دا وایم چې ګرانو کتونکو دا لومبی ځل نه دی چې پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو یا د جلسو اعلان کړی. له دې نه مخکې په اتمه نیټه باندې د تیرې میاشتې هم دوی د اسلام آباد نه بهر د یو درنې مظاهرې یا د جلسې اعلان کړی و او د هغې وروستو دا دویم ځل دی چې دوی به په ډي چوک کې مظاهره کوي. حکومت وایي چې څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د دې مظاهرې د ځنډولو خواست کړی دی، خو مطبوعات د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم مشر غړی دی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی نو هغه دا وایي چې ما ته د خواست نه کوي، زما ټول اختیار د بانی چیرمن عمران خان په لاسونو کې دی. نو اوس په کتی شي چې دا دغه مظاهرچیان څه وخت دننه ډي چوک ته رارسي او داسې اطلاعات هم دي چې د ډي چوک نه مخکې د کشمیر هوایي باندې هم ځای په ځای باندې کنټینرې لګول شوي دي.